شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. خوږو پښتنو مینوالو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د شوق आवाज درود شریف. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. کلام تاریخ چې ګورم د جانان به ګورم، زه یو انسان یم، انسان به ګورم. زه ورپسې اسمان ته نشم ختی، جانان چې ګورم ګریوان به ګورم. کوشش شروع دی د امید پر رڼا، مقام چې ګورم په ایمان به ګورم. یو په دنیا بل آخرت جوړیږي، خدای رضا کیږي بس قرآن به ګورم. د خدای یاران او وارثا خو مشته دي، د یار یاران دا ټول جهان به ګورم. د ملنګانو درویشانو تپوس، فقیر درویش د باچاهان به ګورم. زما پر دو سره جون نه تیریږي، بس پښتانه پښتونستان به ګورم. د دې وطن او د دې قوم د پاره، د خدای د پاره حاکمان به ګورم. خیال د یووالي اتفاق د پاره ټولې دنیا کې مسلمان به ګورم. حج او عمره به خامخا کومه، لاس کې بګاڼي شیطانان به ګورم. د اسمان ستوري شاعران دي شوکه، کتاب چې ګورم د رحمان به ګورم. دا بل یو کلام دی، ته بې شکه بې شوبې رښتیا رښتیا یې، هلته دلته ته حسین وفا وفا یې. کله کله پکې بل اړخ ته لاړ شم، راته وایې چېرته لاړې یار زما یې. نیمه لار کې تصور نه را واپس شم، زړه ته وایم یار دې پرېښود ته خطا یې. ښکته پورته ستا تصویر پکې غړېږي، ته په ځمکه ته په پورته په سما یې. مورې ما باندې د خدای مهرباني ده، توره شپه کې چې ته ماته په دعا یې. نادان نه یم چې په بل چا به غلط شم، ښه پوهېږم چې ته خیال د پښتونخوا یې. ښه دې پېژنم چې کونډه یې مجبوره، د وړو بچو په غم کې مبتلا یې. زه د خپلې عاشقۍ نه اوزګار نه یم، په ماغم د یار سیوا دې ته سیوا یې. سوال جواب کوه په چا پسې جړېږي، شوقه څه در باندې وشو چې ساسا یې. دا بل یو کلام دی، پاک مینه عاشقی سګنا نه ده، د ساقي سخاوتي سګنا نه ده. ستا په سر کې دا نشه کورسۍ ریا ده، عاجزي او ملنګي سګنا نه ده. چې د بدو پرده نه کوي غیبت کړي،
دا قصه د خیبتی سګنا نه ده. بسم الله توکلت علی الله په توکل دا زندگی سګنا نه ده. کینه بغض په اسلام کې هم روا دي. دا زیاتی دا لالچی سګنا نه ده. عالم نیم امام نیم مختدیم د یو وخت امامتی سګنا نه ده. چا په خوب کې چا په ویښه یار لیدلی. د منصور قصه حقی سګنا نه ده چې اسلام ورته بدرنګ او ظالم وایي. دا غیبت د یاخودي سګنا نه ده. زه د غیر او آخرت ته خاپه کېږم. دا رشته د انساني سګنا نه ده. تاسو دواړه د یو پیر په موریده کې حق وینا د دیوبندي سګنا نه ده. ستا په سر چې پیسې اخلي او تا وجني دغه مرګ د اجرتي سګنا نه ده. کور خل بچاته نه وایي یارې کې پټ رازونه رازداري سګنا نه ده چې د قوم او د دې ملک د پاره مړ شي. شوکه دا قوم پرستی سګنا نه ده. دا بل یو کلام دی. د خیر او امن خیراتونه غواړم. لري نږدې ټول خیوادونه غواړم. ځان سره ظلم او زیاتې شروع دی. د ظالمانو انصافونه غواړم. په کم لالچ لر او بر تبا کړو. زه به د چا نه تاوانونه غواړم. پکې پښتو او اسلام دواړه شته دي. د خټو ډوټو دیوالونه غواړم. زه یو انسان یم د انسان په غم کې. د شپې را پاسم اسمانونه غواړم چې فیصلې کوي د خدای دپاره. حق فیصلې عدالتونه غواړم چې یو تر بله ګمانونه نه وي. زه په یارۍ کې پټ رازونه غواړم. سر دې ویلاړ شي خو خیا دې نه ځي. دا پښتو ژبه رواجونه غواړم. شوکه ساده او لیونی مې بولي چې لیونو ته ګریوانونه غواړم. دا بل یو کلام دی. د خدای په فضل پر رحم جوړیږي. کار دې روان دی په قلم جوړیږي. تصویر جوړیږي پر رڼا د صدق. د وفا مینې پر رسم جوړیږي. تاسو صنم صنم مثال چې اورئ یو ځل صمد سره صنم جوړیږي. په طبیبانو او شیخانو نه دي. نه په دارو او نه په دم جوړیږي. زړه په ډېر ظلم او ستم زخمی دی. اوس به د وصل په ملخم جوړیږي. تا خو قسم د پاسه بد کړي دي. اوس به ستا کور په کم قسم جوړیږي. ورته قانونه را روان دي راځي. کابل روان دي چم په چم جوړیږي. بیا یې لنګوالې کبړې ته روزي. وایي ایران کې اټم بم جوړیږي. مذاکرات مني اړپړ نه مني. دا به په کوم رنګ په کوم رقم جوړیږي. شوکه د خدای اثر دی توکل دی وکړي. شوکه د خدای اثر توکل دی وکړي. دا په غیرت او په ورخم جوړیږي. دا بل یو کلام دی. د ارمان سلی دا کتاب د چا دی؟ ټولې دنیا د پاره خواب د چا دی؟ هر چا ته خیر غواړي او امن غواړي. دغه یو سوال دغه جواب د چا دی؟ مونږ نامونه ټول د یو وجود یو. سن او پښتون بلوچ پنجاب د چا دی؟ د خدای رسول په وارثو کې راځي. دغه امام منبر محراب د چا دی؟ د خدای په ورکړه وایي الحمد شکر. دغه تقدیر تقسیم حساب د چا دی؟ ښځه عورت معنی پرده یې راځي. ای ښځو وورې دا حجاب د چا دی؟ د خپل ځانه ناخبره غرق شي. دنیا کې خوار سپیره جناب د چا دی؟
خدای فیصله ستا په عمل کړې ده، کوټه درغله ده، خراب د چا دی؟ مړي خو نه دي چې په خدای یې سپاري. دغه ژوندي لو په سیلاب د چا دی؟ تاریخ یې مخکې وروسته ښه معلوم دی. د باچا خان غوندې خطاب د چا دی؟ په ننګ ناموس او په غیرت یادېږي. د پښتون قوم غوندې اداب د چا دی؟ لور په لور شور دی او په زړونو خور دی. شوق غدل شوق رباب د چا دی؟ دا بل یو کلام دی. زما ګیلې سره یې خیال بدل شو، برندو کتو سره مې سوال بدل شو. مور سائل ته نن انکار نه کوم، د خپلې خولې په لوس قوال بدل شو. اوښکې مې اوچې او ګریوان مې اوچ شو پکې، لکه موسم چې په شکال بدل شو. سر لوپټی په دیوال نه ونن، یا د غلط شوم یا دیوال بدل شو. سپینګیري لاړو په ځوانۍ وړېدو، دغه انصاف شړۍ کې شال بدل شو. اوس پکې شرم او حیا چرته راځي، اوس پکې شرم او حیا چرته راځي. ساده لباس په کلیوال بدل شو. څوک په عرب څوک په مغرب خرڅېږي، څوک په ډالر څوک په ریال بدل شو. د بزرګۍ نه بزرګۍ ته اوړي، لاړو رامدان مې په شوال بدل شو. دوکه پریب پکې روزګار روان دی، دی په دې نوټ نن دریوال بدل شو. د جنې ټول کور ته جامې به اخلي، وخت د شیشې او د رومال بدل شو. مخکې به زر اوس په 50 راځي دی، شوق او موبایل راغلو دلال بدل شو. دا بل یو کلام دی. لکه یوسف غوندې خرڅېږو پکې، لکه یعقوب غوندې ړندېږو پکې. څوک د یو بله خبر نه دی پکې. مړه په رڼا ورځ مړه او رکېږو پکې. بخښنه اخلو چې د کوره وځو، ژوندي روان من راستنېږو پکې. نه د جرګې نه د جګړې یو پکې، بس تر قیامته به شرمېږو پکې. د پاکې مینې نظریې دی خلاف، مونږ چې په چا باندې نازېږو پکې. د ازادۍ په انتظار کې مدام په تمه تمه نور سوځېږو پکې. نظر د سترګو ورسره ختم شو، په ګریوانونو راسسېږو پکې. زړونه لړزېږي او درزېږي پکې. د ښځه سره چې زغړېږو پکې، یو د سحر بل مازدیګر د غاړې چې ښکاره کېږو نو تورېږو پکې. ستا په سر مور راته ګوڼېږي مدام، شوقه چې تا ته نږدې کېږو پکې.